زما د زړه ګناه به راسه پر نورو خلکو پسرلی په د ستورو رڼا د مازدیګر زیړې المره د مازدیګر زیړې المره یا مې در واخله یا راټول کړه تنابونه مالا لونګ په جام کې راکړه مالا لونګ په جام کې راکړه د تن خوشبوی دی پر غونو کې شیندما د مازدیګر چې څنګه تیر شو د مازدیګر چې څنګه تیر شو داسې به تیر شي دا ستا لیونۍ مینه سلامونه او نیکې هیلې د ستورو رڼا د بیخ خپرونې خوږو مینوالو د نکاس راډیو د ستورو رڼا د بیخ خپرونه پیل شوه قدرمنو اورېدونکو خپرونه لنډۍ او ټپیزو ته ځانګړې شوې قدرمنو اورېدونکو تاسو هم کولی شئ خپرونه کې زموږ سره برخه واخلئ لنډۍ خپرونه را سره د نکاس راډیو پر فیسبوک پاڼه هم څارلی اورېدلی شئ زموږ ادرس دی نکاس راډیو کولی شئ کمنټونه ښکلي نظرونه له موږ سره پرېږدئ نوې نوې لنډۍ کمنټونو کې پرېږدئ هغه به هم موږ په خپرونه کې وخت په وخت شریکوو د تخنیک چارې را سره باسین سپان سے پر مخ بیایي داغه لاړه خوم سلامونه ونی کیلو منای سپان سے بزود خبرونه لومړی اوریدونکو راخلو چې څوک او د کومه ځای د موږ سره سلام ستړي مشي وای په زړه می تور خامار لګې دی ولی په زړه می تور خامار لګې دی د خوشالو ویني دې د غم پری دینا ویش سلامونه انې کې له احترامات تاسو خروټه استیا او به چې سوکوري انکاس راډیو خاص ځانګړي سلامونه تاسو علیکم سلام بیمینی مشي څوک مننه کوم ګرانه استاد غږ مینوال عمران تنها زحمت تر کوم ولته دینا تنها صاحب څلری د ستورو رڼا ته ډیر مننه کوم ګرانه زه در تاسو لاندې وایم او د دې چې استاد په خو وګرځي په مینه ورو لاندې په دې ډول دی وای دا وایا سبق وایا ډیر مننه کوم دا وایا سبق وایا چې لوی افسر شي ما به تعالی درکوینه او بل لنډۍ د توایم ځان خپنه ام پتایم څنګه ځان خپنه ام پتایم او چې بي وفا در سره پری خود لوزونه او بل لنډۍ د توایم وي خله چې ما یاري نه کړه خدای چې ما یاري نه کړه ته خوشاندې زبتوري خاوري وما مننه تنها صاحب خوشاله اوسې د خیسته لنډۍ خدایا دایا ورمان می سرکا عمران تنها تا ته وډالوي خدایا دایا ورمان می سرکا چې د کونړ پسین د برق باندې ګورم تاسو ستړي مشي سلامونه نیکی ګل احترامات ته د هروډه سیب او د نکاس ټول کارکونکو زموږ شپه بخیر علیکم سلام خاد و باد سیسوک زه ته مننه ستاسو خپرونه ډېر مینوال چې کوم برګر خاوسال محبت هم د ښایسته او ښکلي خوږیاړو باره بیا محبت صاحب څلری د ستورو رڼا ته ډېر زه ته مننه سونه ډېر درته وایم په دې کې خوښور دې وګرځي په مینه همدې په دې ډول دي چې ما ته دې خپل جانان را یاد کړو ما ته دې خپل جانان را یاد کړو غم دې سره شګنګېدلې قدمونه او زما په تشه خندا مسته زما په تشه خندا مسته یاده چا له کسته در دسترګې تورومه وا څومره ښکلې او چېرته شک سړی ولاړ دی ساړه سولي کړي باندې راوړي نه مولار ماني او خلک خوږیاړي خپرونه وکړي ښې ټکې وایم چې مهرباني اړیکه پرې شوه زړګیه بیا د میلمنه ده زړګیه بیا د میلمنه ده شرمېږي څه لا ورته ووایه حالونه سلامونه مې ومنئ خرغلا څوک ښې جوړې تکړه یې ګرانه وروره خوشحاله اوسئ مننه ځان راوپېژنئ زړور زاهد هم د خوږیاړو نه زاهد صاحب څه لرئ خپرونې ته راځه چې دواړه پسې ورشو څنګه راځه چې دواړه پسې ورشو جانان خپه دی چې په خوله یې کوم مینه او ټیکرې په ځمکه تې لګېږي څنګه ټیکرې په ځمکه تې لګېږي خاونده خدایه میلمانه به د چا وینه دوستۍ ته پته وایم چې جانان زما په سر جانان دی څنګه که زه ترې لاړم په میدان به پاتې شي نه ډېره مننه چې مننه خوشحاله اوسئ ښایسته لنډۍ ونه دې مننه
د سر بدل کې دیدن غواړم په دې ګرانۍ کې سار ځان دیدن کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدردار ته یو سلام تاته او یو استاد تخنیک همکار ته یو د انعکاس ټولو ګلالو اوریدونکو ته خوشحاله اوسئ. مننه بې مینې مشي الفت صاحب خراغلا سرکلی خوشحاله اوسئ خاروشه صاحب ته په خپله ښه مننه. کورآباد څه لرئ خپرونې ته؟ خاروشه صاحب ما نوې ټپې لیکلې د سلیم خپلې ټپې شریکوم په مینه یې وربلا مزه به وکړي. مننه. که وربند وشو سوله راغله د سر ټکري په شکرانه کې ورکومه اختره جنګ د ځان ته یوسه اختره سوله ځان ته راوله مینا دا تور ټوپک چې چا جوړ کړی هغه سړی دې د ښارون په شان درکښېنه خدای دې زمونږ کلیوال کا چې د پړونو تګ راتګ نه خلاصه شمه که ورکوئ نو ورمې نه کوئ دغه هلک مې په ټول چم کې پاتې شي نه سر مې تزار په څوکې غواړي سر به یې پرېږدم چې پښتو مې څوک کاندي نه تاسې ټپې ځامې لیکلې د مامور نوم پکې څلور ځلې راشي نه تاسې ټپې ځامې لیکلې نشم ویلی مې په زړه ساتلی شمه راځه چې اشنا ودرېږو نن دواړه په تصویر کې لاسونه رانه تاو که راکه غاړه په تصویر کې خوشحاله اوسې خاروشه صاحب ټولو ته دې ډالۍ وي. مننه د ښکلې او د نوې لنډیو د الفت صاحب تاسو ته به ډالۍ وي. نن د مشر ورور کوژده وه ټولې همزولې په سیالۍ ټپې کوینه د ښکلې څومره کبرجن دي زموږ جونګړو باندې کاڼې واروینه. تاسې ستړي مه شئ. خاروشه صاحب شاته کتل مې عادت نه دي. څنګه شاته کتل مې عادت نه دي او نه مې خوښېږي نه مین در باندې یمه او بله لنډۍ ده چې پرنجر نښه راته وکړه. څنګه پرنجر نښه راته وکړه پرون مې بل رینجر ته پورته کړه لاسونه. سلامونه مینه ګلونه احترامات جناب خروټي صاحب محترم تاسو ته سلامونه او په تخنیک برخه کې صفان صاحب او بیا د دې خپرونې ټولو مینوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. شپه مو په خیر ګلابه. خوشحاله اوسئ. مننه ستاسو دې هم شپه په خیر وي. خالد خوږیاڼی ښه راغلاست. یو څو لنډۍ درته وایم چې سر که مې یو ماښام سرتور کړو. څنګه سر که مې یو ماښام سرتور کړو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه. او خروټي صاحب یوه بله لنډۍ وایم چې دا به زما نه پوره نه شي. څنګه دا به زما نه پوره نه شي چې هر ماښام دې زنګېدلی کور ته وړمه. او بله لنډۍ ده چې دا زنګېدلی پلار مه ځه. څنګه خروټي صاحب په شپېشلو کې به مو تا ته ډالۍ وي چې دا زنګېدلی پلار مه ځه او مرګی راغلی زنګېدلي ګورې ته وړي نه. او وروستیو کې یوه لنډۍ وایم بس څومره مینوال چې زما غږ اوري ټولو ته به ډالۍ وي چې پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي په خوږیاڼي لاله مې ډېره نازېدم. خوشحاله اوسئ د ژوند په چارو کې بریالی اوسئ. السلام علیکم. سلام ته علیکم السلام ګران خروټي صاحب زما سلامونه نیکې ښې احترامات قبول منځ کړه ښایسته شپه دې په خیر. ژوند دې غواړم ټلیفون په کرښه وصل شوی یم زه قدرت ولا وفا یم د خوږیاڼو ولسوالۍ د کیلوغو هم د شپونو غونډې پوستینه مې ورته اړیکه نیولې. وفا صاحب ښه راغلاست. څه لرئ خپرونې ته؟ مننه. یو درې لنډۍ ده د سروکي کې وایم سمه ده؟ په مینه ورو. مزه توره شپه ده صنم ظالمه زمانه ده صنم په لار کې به دې څوک وژنينا یا په لار کې به دې څوک وژنينا خوله یې له وینو ډاکه راوړه صنم مزه توره شپه ده صنم جنې په یار پسې بنګړې خوړلې دينا المزه توره شپه ده صنم ظالمه زمانه ده صنم
پلار کې ودې سوګو جنینا تا په پیسو اخیستې ندي سنم المزا تورش پدا سنم دا دې سرګې خدای در کړې دینا المزا مش پدا سنم ظالما زمانه دا سنم کلار کې بدې سوګو جنینا د دریابونو لامبو زموم سنم المزا تورش پدا سنو نصیب می خوار شو دلختی او بمی ورینا المزا تورش پدا سنم ظالم زمان دا سنم پلار کی بدې سوګو جنینا پتا د جنو مې پل سوګې سنم المزانی مشپتا سنم پلی ونی آرتی وکری آبادی دینا مننه وفا المزانی مشپتا سنم ظالما زمان دا سنم یا پلار کی بدې سوګو جنینا پلار کی بدې سوګو جنینا مننه وفا صاحب کور ودان له ښایسته ترنم دې خوشحاله اوس مننه صفان صاحب وایي د زړه فریاد شپېلۍ کې اورې زړه دې یخ نه شو چې لا نور کړي ستمونه نړۍ زما زه د نړۍ یم نړۍ زما زه د نړۍ یم دا چې د شاتو نه خواږه الفاظ لرم سلام خراغلاس خروف وایي سرې په سرو د سمال تړلی هغه څنګه سرې په سرو د سمال تړلی او خدای یار جوړ کړی ما ناجوړه چې مړه شمه خروټ صاحب خدای مرګې په ځوانۍ راکړې او چې مور مې ویر کړې جانان نه وکړې ارمانونه خدای مکه سلامونه مینه ګلونه احترامات جناب خروټ صاحب سلام تاسو زه ستاسو د خوږې خپرونې ټولې مینوالو ته شپه دې په خیر علیکم سلام ښاد او آباد اوسئ ځان راوپېژنئ څوک خوشحاله اوسئ خروټ صاحب در سره لیکې دا در ټلیفون پر کرښه وصل ساجد صحرایي مو بیا خدانو ولسوالۍ د ملي اردو زمري کنډک نه صحرایي صاحب خراغلاس څه لرئ خپرونې ته خوشحاله اوسئ خروټ صاحب درې لنډۍ وایم خو د هغې نه مخکې تر څنګ مې خو بیړۍ ناستې دی هم درته سلام کوي او لنډۍ په دې ډول دی وایي پلو په ځان پسې راکاږي یا پلو په ځان پسې راکاږي او نصیب خدایه مېلمانه به ستا وینه خدای به مې بیا د کلي خان کې څنګه یا خدای به مې بیا د کلي خان کې او ما ته د کلي جنکۍ دعا کوي نه او وروستۍ لنډۍ ده وایي ښکلي په هر وطن کې ډېر دي څنګه یا ښکلي په هر وطن کې ډېر دي یا په خوږیاڼو کې چیني وتلي دي نه او تر بیا ښه شپه خدای خوا خوشحاله اوسئ مننه کمنټونو ته ځو خانباز کاروان د ترکیې نه سلامونه کړي دي خپرونه ویاورم بس مسافره د ژوند په چارو کې بریالی اوسئ بختیار جبارخیل سلامونه بختیار خیدرخیل مو ویله دوبۍ نه مسافره بس پروردګار دې په خیر او خوشحالۍ خپل وطن ته راوله وحید الله حبیبي هم سلامونه کړي دي ابو زوبۍ نه علیکم سلام اجاز زلان هم سلامونه کړي علیکم سلام اجاز زلان خنو دې بیت را لګلې خبرونه لنډۍ او ته ځانګړې شوې ده زو بل کرخه جوابو سلام خرغلا سرکله څوک السلام علیکم علیکم سلام څوک امید مراب دورانه ما له خوږیاڼو ولسوالۍ څخه خرغلاس دورانه صاحب خاص دی کریډټ مې ټلیفون کې کم دی خروټ صاحب دوه لړۍ به درته وم هیله ده چې خوښ مو شي مهرباني یا مسافرو خوړلیا یارا قربان دې له خیرونو جامو شما یا مور محشر تا میں ورنا کړي ولی تر په ورځ ما بجر دای ګډوینا یا مور محشر تا میں ورنا کړي څنګه شنبه په پنځم بکر
تراسینا بس همدا یو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. خوشاله اوسې، مننه. درانه صاحب تا ته وډالۍ وي. ستا نغمهګر اواز ته غوږ یم هره ټپه دی په والله ما ژړوینه. السلام علیکم. خروټه صاحب هغه وایي پرېږده چې ټول مالت خبر شي او زه د نامه په سپین رومال باندې لیکم. سلامونه او پوښتنه مې نه ومنه خروټه صاحب. علیکم سلام. هرکلی ښاد و آباد اوسې. څوک؟ ژوند زه بیا هم د مدیر وروسته نقیب الله تلاش د ښکلي سره رو ده یاره. تلاش صاحب څه لرې د ستورو رڼا ته؟ زه درته فقط د ګوتو په شمار یو څو لنډۍ وایم. یو ګران ملګري زړه رانږدې ملګري اجمل پردیس ته به ډالۍ وي که نه؟ هغه وایي کروټه صاحب وایي دا مرور ګرځه وایي که مې پخلا کړي د هندوي زوی به یمه او په بل وطن مې تېرځو نه یې. څنګه؟ په بل وطن مې تېرځو نه یې او وطن کې وږي خرڅوره دي به یمه او خدای جانان له انصاف ورکړي. څنګه؟ خدای جانان له انصاف ورکړي او چې د ماشوم زړګي مې دې خدمت کوي نه باقي خشکا ګلونه ورېږي. خوشاله اوسې، مننه. اجمل پردیس لاړه خدا ته ومنوئ. زما به تا ته انتظار وي که د لحد چینجي مې خاورې کړي اډونه. سلامونه، ستړي مه شئ. مننه. بیا هم سلامونه ته وړاندې کوم. اړیکه مو پرې شوه. ممتاز زیرک یم له دې سوزونه. زیرک صاحب اړیکه دې پرې شوه، دا د خوشبختانه اړیکه دې بیا زموږ سره وصل ده. زه ستاسې نه لنډۍ اورو. بس ټلیفون کې مو کریډټ کم او بل ټلیفون نمبر څنګه کو تر ته خیر خبرونه خیر دل کړي. خوشاله اوسې، مننه. بې مینې مه شي زیرک صاحب. خروټه صاحب شمار درې ټپې درته وایم ټولو خوږو اورېدونکو ته ډالۍ په مینې اورو. لږ مې د خال پوښتنه وکړم په خوله کې خاندم په زړه وینې تویومه یارې دې نه کوم ډارېږم د لرې لرې تماشې به دې کومه چې نو زړه د چا نه یوسي څنګه زما لپاره د ځان سینګاروینه حاضره راشه ډاکټران مرمو خوړې سامان ډېر فریاد کوي نه. مننه. خوشاله اوسې زیرک صاحب. عمر مې 26 کاله نه دی. د جانان مینې بې مودې سپینګیری کړمه. تاسې ستړي مه شئ. علیکم سلام. څوک؟ تنها صاحب هرکلی څه لرې خپرونې ته؟ په مینې اورو. مننه. له اړیکې دې سلام خراغلاس. خروټه صاحب دا چې سندرې مې خوږې دي قربان نشم. خروټه صاحب دا چې سندرې مې خوږې دي زه سندرمارې خاطرې خوښ کړی ما او خروټه صاحب له لنډۍ ده که نه چې وطن ته زر راشه جانانه. څنګه؟ لنډۍ بله درته وایم چې د مینې اور به مې مړ نه شي. مننه. خوشحاله دې وي خروټه صاحب. د مینې اور به مې مړ نه شي کله کالو سره دریاب ته ودانګمه. سلامونه نیکې هیلې خروټه صاحب محترم. خوشحاله اوسې. مننه. که سهو او نه کم نوید الله هجران. قربان خروټه صاحب نوید الله هجران بالکل سرخوږه نه. هجران صاحب لنډۍ داسې د وطن ته زر راشه جانانه میراث خورو دې په ما لاس ولګونه. خروټه صاحب دغسې ده خو ما بل لکم نخیسته خو خیر. نو که لنډۍ مهرباني ملګرو وخت نه نیسم. ته مې په کاڼو بوټه وله. څنګه؟ ته مې په کاڼو بوټه وله زه به 5 وخته دعا درته کوم او بل لنډۍ ده چې خیري هزاره به درته وکړم. څنګه؟ صفان روډ ته ډالۍ ده چې خیري هزاره به درته وکړم تنګه کوڅه ده راته مه نیسه لاسونه. مننه. خوشحاله اوسې هجران. ښه وخت. بړستنې واغوسته وده شوه. د راډیو د څنګ نه لرې شه. بړستنې واغوسته وده شوه او په زړه یې نشته د شیرین جانان رامه. سلامونه خروټ صاحب تا ته په تخنیک کې هغې ته.
علیکم سلام خاد و آباد اوسې څوک؟ مننه اصل خان یم او د سرخود څخه. اصل خان څه لرې خپرونې ته؟ یو څو ټکې به درته نورې وکړم. په مینې اورو. ما ویل د غمه به دې مړ شم. څنګه؟ ما ویل د غمه به دې مړ شم او مرګ په نیټه دې دروغجنه شوم مینه او خیرې به ولې درته نه کړم. څنګه؟ خیرې به ولې درته نه کړم ټوله ټوپکه ورانوي ودان کورونه. اوه مننه اړیکه دې پرې شوه. تاسې ستړي مه شئ. پرنجر نښه راته وکړه. زه وایي پرنجر نښه راته وکړه او پرون مې بل رینجر ته پورته کړه لاسونه. بل السلام علیکم په سر ولاړه شپه مو په خیر. علیکم سلام ستاسو دې هم شپه په خیر وي. ځان مننه ژوندی اوسي. لیکې ته راغلی موده بعد جهانګیر د انتظار شینواری یم بیا د بلبل خوږیاڼو او بیا د ملي اردو د لومړي کنډکټر. شینواری صاحب ښه راغلاست. څه لرئ خپرونې ته؟ مننه ژوندی اوسي. د اورېدونکو وخت نه نیسم فقط یو څو لنډۍ درته وایم چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. مهرباني. وایي پاس په ټاور کې د غاګ ورک شو. څنګه؟ یو وایي پاس په ټاور کې د غاګ ورک شو او ګرانه شهید چې کمرمۍ دې خلاصې دي نه. او په سړک دوه رینجرې راغلې. څنګه؟ په سړک دوه رینجرې راغلې او چپه یې مه کړې مسافر به پکې وي نه. او زه یار لرم بې یاره نه یم. دیار لرم دیار نه یم او په خوږیاڼو کې مسافر دی رابسي نه. تر دې ښه خپرونه. مننه خوشحاله اوسئ. میوند شیرزادم سلامونه کړي. علیکم سلام. نن بې اختیاره ژړا راغله. عمران الله میاخیل لیکلي نن بې اختیاره ژړا راغله د پخواني جانان تصویر مې ولیدنه. سلامونه مې ومنئ. ښه راغلاست. سرې لمبې شوې پورته. څنګه؟ ودرن کې سرې لمبې شوې پورته او د چا د زړه په دنیا اور ولګېدونه. احترامات تاسو د انعکاس راډیو ټول اورېدونکو ته ماسخوتن مو په خیر. علیکم سلام ستاسو دې هم په خیر وي. څوک؟ مننه خوشحاله اوسئ. آریان مومن یم بیا له کامې ته. مومن صاحب څه لرئ خپرونې ته؟ زه به تا یو څو لنډۍ وایم. وایي مینه د روغو زړونو کار دی. څنګه؟ مینه د روغو زړونو کار دی. زموږ زړونه غریبۍ وچېدي دي نه او مرض مې سخت علاج آسان دی. څنګه؟ مرض مې سخت علاج آسان دی او د جانان په یو دي د ناروغېږم نه راځي نه. ښه نو اړیکه دې هم پرې شوه. بختیار خیدرخیل لیکلي زما د زړه ناچاره رنځه. زما د زړه ناچاره رنځه نه دی دارو شته نه دی وشول علاجونه. سلام ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. خروټې ښې جوړې. خوشحاله اوسئ. مننه ځان راوپېژنئ. څوک؟ مننه خروټې صاحب. عمران ارماني مدرودات ولسوالۍ دکان دی. ارماني صاحب ښه راغلاست. څه لرئ خپرونې ته؟ مننه خروټې صاحب. زه به ورته دوه ټکي ویم. مخکینی روډ ته به ډالۍ وي غلط هم شوه دینا وایي ستړي رسول دسمال تړلې خدای یار جوړ کړي ما نه جوړه کړي. خپرونه درته وایم. خوشحاله اوسئ. مننه له ښایسته لنډۍ دی. سلام ستړي مه شئ. زما په خپله سره خوږېږي. ولې؟ خروټه صاحب زما په خپله سره خوږېږي ما ته د کټ په لنګه مه کښېنه مینه. سلامونه تاسو وایم خروټه صاحب. بیا چې ګوره نکاس ټولو ته ځانګړي سلامونه وایم. علیکم سلام. ښه راغلاست. څوک؟ مننه ډېره زیاته. زه محمد حنیف ساحل یم او بیا د ننګرهار سرخودن یم. ساحل صاحب ستړي مه شئ. بیا هم څه لرئ خپرونې ته؟ څو لنډۍ درته وایم. وایي ژوندون د مرګ ځینې بهتر دی. څنګه؟ ژوندون د مرګ ځینې بهتر دی. مرګ زورور دی چې ژوندون چپه کوي نه. او بله لنډۍ ده. وایي ښکلي په خپل حسن نازېږي. څنګه؟ ښکلي په خپل حسن نازېږي مرګی هېر دی اوربل وهي لاسونه. او بله لنډۍ تا ته ډالۍ ده چې نن مې د لرې یار یادېږي. څنګه؟ خروټه صاحب نن مې د لرې یار یادېږي خدای را لنډ کړي دا ته ځمکې تنابونه ښه شپه خاورې دي. خوشحاله اوسئ. مننه. راج عظمت لیکلي دي کوژده مې نه ده ولې ژاړې. کوژده مې نه ده ولې ژاړې مونږ کره هسې میلمانه راغلي دي نه. سلام ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. څوک؟ خوشحاله اوسئ. خروټې صاحب. صفي الله یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. صفي الله جان ښه راغلاست. درته وایو څه لرې د ستورو رڼا ته؟ خوشحاله اوسئ. روز زه به درته یو سروريزه ووایم. نو خپرونه لنډیو ټپیزو ته ځانګړې شوې که لنډۍ وي ډېره به ښه وي صفي الله خان؟ وایي
غم که د غم شرمېدلی او پر ما باندې راتلل جوړه د یار غمونه او یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې لږ پرې کوي ژړا راځي نه. مننه صفي الله خان. غم که له غمه شرمېدلی په ما باندې راتلل جوړه غمونه. تاسې ستړي مه شئ. سلام علیکم. علیکم سلام. ښه راغلاست. څوک؟ مننه ابراهیم در سره لیک ته راغلی ما هم سره خور مومند صاحب څه لرئ د ستورو رڼا ته؟ بلې غږ مو راځي مومند صاحب څه لرئ د ستورو رڼا ته؟ د ګوتو په شمېر به درته یو څو لنډۍ وم هیله ده چې خوښې وړ مو وګرځي. په مینه یې ورو. وایي یاري خو تا کړه ما خو نه کړه. څنګه؟ یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوي ژړا راځي نه. او اسمان په ستورو ښکلی ښکاري. څنګه؟ اسمان په ستورو ښکلی ښکاري او د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي نه. او هغه چې پیغله شوه واده شوه. څنګه؟ هغه چې پیغله شوه واده شوه زه چې زلمی شم مسافر د بل وطن شومه. بس مننه ټولو. خوشحاله اوسئ. مننه مومند صاحب. کور آباد. پښتو مې ستا په سر کوله ته بې پښتو شوې اوس پښتو څله کومه. په تناره ترې ډوډۍ سوځي کومې جنۍ چې په چا زړه بایللی وینه. سلام. ستړي مه شئ. روټر صاحب وایي چې لږ د راډیو معیار ته ګورئ. څنګه؟ لږ د راډیو معیار ته ګورئ. بعضې لنډۍ مو د معیار اوتې دي نه. سلامونه مې خروټر صاحب ومنه کتله چې روغ خوشحاله اوسئ. مننه. ښه راغلاست. زموږ دایمي اورېدونکي نوم واخلئ. او ډېره زیاته مننه خروټر صاحب. زه ستاسو دایمي اورېدونکی یم که نه؟ بلکل. زیشان وفا. السلام علیکم. علیکم سلام. او خروټه وای سلامونه نه کې هل لنا احترامات تاسو ته څوک چې اوري نکاح نه ستورو رانا ټول ته خاص سلام وای شپه مو خوشاله اوسئ. مننه ستاسو د هم شپه په خیر وي. ځان راو پیژنئ ګرانه. او مننه کور ودان تاسو همیشنی اوریدونکو فرهاد وفا خبرې کوم د حسین وفا صاحب څه لرئ د ستورو رڼا ته؟ او مننه یو څو لنډۍ وایم هیله لرم چې تاسو اوریدونکو د خوښې وړ وي. په مینه یې ورو. تا په رخسار خبرې کېږي. څنګه؟ تا په رخسار خبرې کېږي زه سپېلني درپسې ځکه ګرځوم. او ما به همدا موزي زړه کړي. څنګه؟ ما به همدا موزي زړه کړي هلته مې زړه د شملورو. او یارانه دې نه کوله. څنګه؟ یارانه دې نه کوله د چا په خوله به جواب راکړی و نه. زیشان وفا ته به ډالۍ. خوشحاله اوسئ. مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم سلام. ښه راغلاست. څوک؟ خروټه صاحب ښه جوړې خیرت دی. اداره کې خیرت دی. نړۍ مننه. آباد اوسئ. ځان راو پیژنه. څوک؟ شکر الله محبت یم له بچراګان څخه. محبت صاحب بې مینې مه شئ. څه لرئ خپرونې ته؟ د څو ټکې به درته وکړم که نه؟ نو بلها مزه به وکړي. وایي په جوارګر لالي مې سر دی. څنګه؟ په جوارګر لالي مې سر دی. په لک مې اخلي په روپۍ مې خرڅوي نه. او بله داسې ده وایي د چېرته ته او چېرته زه وم. څنګه؟ د چېرته ته وې چېرته زه وم نصیب یو ځای کړو د یو بل دیدن کوو نه. یو اورېدونکی راخلو. سلامونه. السلام علیکم. علیکم سلام. ښه راغلاست هرکلی. خروټه صاحب سلامونه. نیک اصلي احترامات ته څوک چې اوري ستا د ښه خبرنامه ټولو ته ښه ځانګړي سلامونه. وخت بخیر. خوشحاله اوسئ. بې مینې مه شئ. ارمان وفا له کامینه. ډېره زیاته مننه خروټه صاحب ته ښه برنامه مو تر ډېره په روغ درود په خوشحالۍ راورسوله. خوشحاله اوسئ ګرانه. ستاسې دعاګانې دي. څه لرئ خپرونې ته؟ او فقط څلور لنډۍ درته وایم. ما نه خپل جانان جدا کو. ما نه خپل جانان جدا کو علما زه به راته بېڅوکه ښکارېدم او زما د خاله خبره نه شوې. زما د خاله خبر نه شوې د دسکروټو په سر عمر تېرومه. او خروټې صاحب بله داسې ده چې زما به ته یادېږې یاره. زما به ته یادېږې یاره که د جنت په منارو ولاړه یمه. خروټه صاحب باقي تاسو ته ښایسته برنامه ښایسته. خوشحاله اوسئ. مننه. اولې
تول کا بیا یار کارمان اولی تول کا بیا یار کا بیا په سر باندې تړه درانه شرطونه د جوارو ډاډې رانږدې شوي د جوارو ډاډې رانږدې شوي دا یې وروستی واده وه ولې نه راځي نه غندل دې ما ته د ځوانۍ شه غندل دې ما ته د ځوانۍ شه زما ځواني ده لوغړن درپسې شومه د کشمالو منجله وکړه د کشمالو منجله وکړه چې خوشبویې دې د منګي د بې خزینه لار مې کتله روح مې لاړو سترګې کږې مې ستا په لورې پاتې دي نه د لوپټې پیسکې راپرېږه د لوپټې پیسکې راپرېږه زنه مې وتړه چې روح مې خوشحال شي نه په سپین کفن کې مې مخ ګوره په سپین کفن کې مې مخ ګوره سوی بې اوره درنه تور لحد ته ځمه کټ مې په لار کې ورته کېدی کټ مې په لار کې ورته کېدی چې بې وفا لیلا مې وکړې دیدنونه د انعکاس راډیو قدرمنو اورېدونکو او د ستورو رڼا ادبي خپرونې خوږو مینوالو د ټولو اورېدونکو مننه چې خپرونه یې راسره واورېده پر فیسبوک یې وڅارله له ښایسته نظرونو کومنټونو مو هم نړۍ مننه هغه چا چې خپرونه کې برخه واخیسته کور مو ودان نړۍ مننه خپرونه مو لا ښکلې کړه د هغه چا ډېره زیاته بخښنه چې خپرونه کې اړیکه پرې شوه د تخنیکي ستونزو له امله تر بیا ما صدرداد خروټی خپلو دعاو کې یاد ساتئ د الله په امان